سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونو ته ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوې راډیویي مرکه کې ویلي دي داسې معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې هوکړې ته د رسیدو یو ښه چانس شته دی. ټرمپ ویلي چې هوکړې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو 2 اونیو کې به معلومه شي. اردوغان د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره پاکستان هیواد ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوي، صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کوي. اردوغان تیره ورځ پاکستان هیواد ته تللی دی. افغان کډوال تیره یوه میاشت کې 18209 اتیا کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره وایي د روان کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه بیا د فبرورۍ تر 8مې پورې له ایران او پاکستان څخه 18209 اتیا کډوال خپل هیواد افغانستان ته راستنیدل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې یو سرتیری په غیر نظامی پیښه کې مړ شوی دی. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی دی چې 20 کلن سرتیری په بګرام پوځي هډه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پکتیکا او غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستاني کلدارو چلښت 0 او ټغر یې ټول شوی دی. غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستاني کلدارو ټغر ټول شوی دی. د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي وایي او مدني فعالین وایي دغه ولایتونو کې د کلدارې چلښت 0 شوی دی او هیڅوک لیواله نه دي چې پاکستاني کلدارې وکاروي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دغه خبري ټولګه به مو سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.